د رمضان مبارک په میاشت کې د داوو ډېر زیات معمول جوړوي، خاص کر په دغه میاشت کې هغه داوو چې هغه مسنون داوو دي، ځکه چې دا میاشت د داوو د قبولیت میاشتو الله تعالی په دا میاشت باندې فضل او کرم کړی دی چې میاشت ستای داس میاشت کړی دی چې هغه خاص د داوو د قبولیت ولري. الله تعالی د داوو د قبولیت خاص مقام او شوی دی، خو پاکه خاص کر یو میاشت د رمضان مبارک چې په دا کې توس د داوو معمول جوړ کړي، داوو غوړي الله تعالی د توس داوو هم قبلوي. تر یو خبره تر شوی و چې کیم سړی زړه صفای په زړه کې حسد نه وي، کنایه نه وي، بغض نه وي، یا داست چا سره تعلق نه ختم کوي، صله رحمی کو د داس سړی داوو الله تعالی قبلوي. او چې کیم سړی حسد کو، کنایه په زړه کې نفرت وي یا غلط ګناهینه د زړه نه ډک وي، بیا د داس سړی داوو الله تعالی نه قبلوي. دغه وجنه د مسنون داوو ډېر زیات اهتمام کوي، ځکه چې په دا کې خو یو تاثیر هم زیات وي. عام داوو کې هم تاثیر وي، خو کیمه مسنون داوو چې دی په دا کې تاثیر په ټول نه زیات دی. او دوه خبره چې مسنون کې مې داوو دی پاکه د قبولیت امکان زیات دی، هغه ډېر زیات امکان لري چې الله تعالی قبلوي. دغه وجنه چې کله میاشت بنرسي د رمضان مبارک په دغه کې د مسنون داوو ډېر زیات اهتمام کوي. وجده داوي یغه ترجمه زده کوي، یغه مفهوم زده کوي چې زه د الله تعالی نه څه غوړه داوو کې هغه بیا هم قبليږي، خو چې داوو کې د داوو عربي داوو کې د یغه ترجمه د یغه مفهوم د په ځین کې چې زه د الله تعالی نه څه غوړه دغه د قبولیت ډېر زیات امکان دی. او دوه خبره په دغه میاشت کې د صدقې ډېر زیات عادت جوړوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د شعبان په میاشت کې عام هر میاشت کې د صدقې ډېر زیات اهتمام، ډېر زیات سخاوت وکړه چې کله رمضان مبارک میاشت پرته په دا کې په دمر زیات سخاوت کا چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د ارشاد د مفهوم دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات سخاوت چې کله په د باندې د رمضان مبارک میاشت ترتله دو دمر سخاوت کا لکه څنګه چې وا تیزه هوا وي، لکه څنګه د تیزه هوا رفتار په دنه هو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخاوت زیات. دغه خپل اندازه ولګوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره سخی و، امت ته پیغام ورکړی دی، امت ته دعوت ورکړی دی چې کله په توس باندې د رمضان مبارک میاشت ترسي په انا مخکې د شعبان په میاشت کې یا په انا مخکې نور میاشت کې د صدقې ورکول زون عادت کوي، عادت جوړ کړي د صدقې ورکول، وس لږ ورکاو چې کله رمضان مبارک میاشت باندې روشي بیا په یو ورځ تاسو صدقې کا په دوبنو الله درخه خوشحالي د الله رسول درنه خوشحالي. نو الله تعالی د میشت ټول ته د مسنون داوو کړل اهتمام، شوق، محبت او داسې د صدقې ورکول شوق ته الله تعالی د میشت په زړه کې پیدا